د نړۍ تر ټولو بوډا ماشوم دی. اجازه راکړئ چې درته یې تشریح کړم. په امریکا کې سیستم داسې دی چې د نارینه نه یو سپرم راخلي او د مور نه تخمه راخلي او دا دواړه سره یو ځای کوي چې القا وکړي، کوم چې په یو امبریو بدلیږي، یعنی په یو انسان باندې. وروسته د هغې نه دا راخلي په یخچالونو کې کیږدي تر څو یې یخ وهي. 15 کاله مخکې یو نارینه خپل سپرم ورکړي او یوې ښځې خپله تخمه ورکړي او دا دواړه سره یو ځای شوي القا یې کړي او په دې یخچالونو کې یخ وهل شوي ایښي. 15 کاله وروسته یو نفر پیدا کیږي، دا په پیسو اخلي او په لابراتوار کې ماشوم را جوړیږي. اوس دا ماشوم چې کوم پیدا شوی اصل خو نوی پیدا شوی، اما 15 کاله د په یخچال کې عمر تیر کړی او د دې له امله د نړۍ تر ټولو بوډا ماشوم یې بللی شو. ساینس څه کارونه کولی شي؟ البته تاسو کولی شئ ساینس نه سمه استفاده مو کوئ، کولی شئ د ساینس نه خرابه استفاده مو کوئ. اوس دا ماشوم 15 کلن دی د علمي اړخ نه، که نوی پیدا شوی، تاسو یې دا عمر حسابوئ او که نه حتما راته ووایاست.